درنو ملګرو سلامونه او ښې چارې. اروپا ته یا برطانیه ته زما د راتلو ویډیویي لړۍ چې ما پیل کړې، ځینې کسان میسیجونه کوي چې موږ څنګه برطانیه ته یا اروپا ته درتلی سو. لومبۍ خو ما دا یادونه کړې وه چې موږ یا نورو کسانو چې د برطانیه سره یې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د لندن په بلنه راغله او دوی بیا وروسته ځینې د بشري حقونو په برخه کې یا د ښځو حقونو په برخه کې فعالان او مدني برخې کسان راوستل. دا لړۍ اوس هم روانه ده. موږ چې رالو بیا نور چا دا وس نه درلوده چې ان خپلوان هم راولي. خپلوان نه منظور زما دا ده چې زموږ سره هوټل کې د کسانو چې مثلا وطن کې به یې میرمن پاتې وه، د میرمنې لپاره هیڅ هم نسو کولی چې راولي، یا به میرمن راغلې وه میړه به یې پاتې و، هغوی هم نسو کولی چې تر اوسه یې راولي. یعنې دغسې کسان زه پېژنم چې د یوې ښځې میړه پاتې د هغه تر اوسه نه ده راغلی، یا د یو سړي دوه ښځې وي یوه ترې پاتې ده نه ده راغلې. اوس برطانیه همدې کسانو ته چانس ورکوی چې که تاسو له 13 کلونو نه کم عمره زوی یا لور پاتې وي، یا میړه راغلی وي میرمن یې پاتې وي، یا میرمن راغلی وي میړه یې پاتې وي، نو دوی دې ورته خواست وکړي. او دغه کسان چې وایي موږ څنګه درسو، دوی هم په دغه پاڼه کې چې gov.uk.com ده سرچ وکړي او بیا هلته ولیکي چې افغان ریفیوجیز یا افغان اسایلم یا اسایلم ولیکي، نو کیدای سي اوس هم هملته یو چانس وي چې دوی د پناه غوښتنه وکړي. یوه خبره، او په همدغه پاڼه کې یعنې gov.uk.com یا .co کې که یو څوک د ویزې په لټنه هم وکړي نو ویزه هم موندلی شي، ځکه برطانیه ته ډېر ځوانان په کال کې له مختلفو هیوادونو د زده کړو لپاره راځي او یا دلته کاروبار پیلوي. خو یوه خبره دا هم درته یادوم چې افغانستان، پاکستان یا وروسته پاتې هیوادو ته ویزې ورکولو شرایط هم ډېر سخت دي، خو بیا هم تاسو که همدې پاڼې ته ورسئ د ځان باره کې معلومات ترلاسه کولی سئ. زما هم دا یو څه په وس کې و چې دغه یوې پاڼې درک درکړم. نور دلته څوک تاسو سره څه همکاري او مرسته نسي کولی، خاص په خپله به تلاش کوئ، نو خپله که همت وکړئ همدې پاڼه کې وګرځئ، ممکن څه درک درته وسي چې تاسو راتلی سئ او که نه سئ راتلی. ډېره مننه، ارمانونه مو پوره سه.